تاسو پوښتنه کړې ده چې د کوچني په غوږ کې اذان د کوم وخت اذان کېږي. محترمه ستاسو په جواب کې به ووایو چې سنت طریقه دا ده چې د سهار اذان یې په راسته غوږ کې وسي او اقامت یې په چپه غوږ کې وسي. نو بس مسنونه طریقه پر ځای کېږي. بله پوښتنه دې داسې کړې ده چې کوچني په غوږ کې اذان په ولاړه کېږي او که په ناسته. محترمه ستا په جواب کې به ووایو چې سنت طریقه په اذان کې دا ده چې باید په ولاړه وسي. کوچنی به دې په غېږ کې نیولی مخامخ پر قبله باندې، یعنې د کوچني مخ به هم قبلې ته وي. په راسته غوږ کې به یې اذان وکړي، هغه هم د سهار اذان، او په چپه غوږ کې به یې اقامت وکړي. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نورو ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.